السلام علیکم ستړي مسئ خوږو دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست زموږ جی پی موبایل یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست دوستانو ما خو نه غوښتل چې زه نن تاسو ته دا طریقه در وښیم ځکه چې ما ته زما نن یو نږدې دوست چې د موبایلو د ریفیرینګ کار کوي هغه ما ته ټلیفون وکړ چې غزنوي ته داسې اسانه ویډیو جوړوي چې مثال داسې وکړي داسې دا خو هر چاته ور معلوم دی ما یا ورور ډېر خلکو ته نه دی معلوم او بیا ما ورته وویل وایي ته دا ښه چې خپل نمبر څنګه پر سکرین ښکاره شي تا باید د فیسبوک په باره کې د یوټیوب په باره کې ویډیو جوړې کړه نو ما تا زما نورې ویډیو وکتلې وایي نورې ویډیو خو نه وي خو یوه دانه دې پورته کړې وه ما وروره ته دی چې موږ دا زما یوټیوب چینل خلاص کړه هلته نورې هم پکښې دي ډول ښه هغه ما نه دی کتلی نو تاسو ته هم زه دا خواست کوم چې څه وخت چې تاسو اوس دا کومه ویډیو ګورئ تر دې لاندې یوې خوا ته سبسکرایب لیکلی دی په سره خط باندې او دا بلې خوا دا بل اړخ ته چې دی دې ته لیکلی دی جی پی موبایل پروفایل باندې تصویر دی دا زما لوګو ده پر دې باندې چې کلیک کړئ نو به زما چینل خلاص هلته زما نورې ویډیو هم دي هغه د فیسبوک په باره کې هم دي د یوټیوب په باره کې هم دي نو ما نه غوښتل چې زه نن بیرته بیا پر دې باندې خبره وکړم چې خپل نمبر څنګه پر سکرین ښکاره شي یو ما پرون کړی و د زوم په باره کې خو ما تاسو سره پرون کول کړی و چې د یو فون په باره کې به هم زه داسې یو ویډیو کوم نو نن لا زه دا تاسو ته درښیم چې موږ د خپل یو فون نمبر څنګه پر سکرین باندې ښکاره کولی شو ځکه چې کله کله موږ پیسې وله ورسو اول د خپل نمبر نه وي رامعلوم او په موبایل کې بیلنس هم نه وي چې یو بل موبایل ته میس کال ورکړو او پر هغه باندې هلته شو ښکاره شي نو زه نن تاسو ته دا درښیم چې د یو فون نمبر موږ څنګه پر سکرین باندې ښکاره کولی شو زه دا طریقه کار درښیم او بل وخت بیا زه داسې اسانه ویډیو نه کوم زه د هغه ملګري په مشوره باندې عمل کوم هغه ښه مشوره راکړې ده نو نور زه ستاسو قیمتي وخت نه ضایع کوم یو خواست له تاسو ټولو دوستانو کوم څه وخت چې دا زما ویډیو ګورئ لاندې دا سبسکرایب نشان دی دا وهئ او په خوا کې بیا د زنګ یا د ګنټۍ نشان دی دا هم وهئ د دې ماته نور هېڅ ګټه نه رارسېږي او نه له تاسو څه کوم پیسې کاټي د دې دا ګټه دی چې زه کومه خواري کاږم یا زه کوم لګیا یم ماته دا اندازه شته چې زما ویډیو څوک ګوري هلته نو زه په خبرېږم او دا د زنګ نشان چې تاسو وهئ بیا چې بل وخت زه ویډیو کوم هغه د سیده تاسو ته پخپله در رسېږي دا کول به راسره کوئ او دا زما ویډیو مخ ته هم شیر کوئ تاسو ډالر له راسئ ډالر چې مو خلاص کړ ډالر چې مو خلاص کړ داسې چم به وکئ چې اول به ووهئ ستوری د ستوري بعد به ووهئ اوه اته صفر بیا ستوری بیا درې بیا به دا هش پسې ووهئ زینه چې ورته وایي صحیح دی دا چې مې ووهئ دا د یوفون چې کوم طریقه کار دی هغه دی اوس تاسو ګورئ اوس به پر سکرین باندې ستاسو د یوفون نمبر ښکاره شي ځکه چې ما له تاسو سره پرون کول کړي وو چې زه به تاسو ته سبا د یوفون طریقه درښیم نو اوس ورته ګورئ صحیح شو ښکاره شو که نه شو ښکاره دا بالکل دا د یوفون طریقه کار دی او بالکل ریل طریقه کار دی تاسو یې په خپله هم وګورئ اوس دستي یې وګورئ چې غلطه طریقه ده که سمه طریقه ده بالکل وی ګورئ او زموږ جی پی موبایل چینل چې دی دا در سره سبسکرایب او لایک یې کړئ او خوا کې چې کوم د زنګ بټن دی آیکن چې دی دا هم در سره ووهئ ځکه چې زموږ هر ورځ چې موږ نوې ویډیو پورته کوو هغه به تاسو ته په اساني در رسېږي نور هم پر خدای سپارم کور مو ودان په مخه مو شه